نن چې ما نن کوم شیونه چې ما په سترګو وکتل ډېر خوشحاله شوم او انشاءالله داسې وخت به راځي چې دا ځای به د صحت لپاره دلته به هوټلې جوړېږي، دلته به سړکونه جوړېږي او ډېره ښایسته تحفه ده. اول ته مې داسې ځایونه وکاته چې 2.5-3 کاله تاریخ لري، یعنې اثار قدیمه دي. نو که چېرته دا شیونه جوړ شي انشاءالله به زرهاو خلک تفریح ته راځي، چکر ته به راځي. راځئ د ګران افغانستان دپاره، د یووالي دپاره، د اتحاد دپاره، د دې وطن د آبادۍ دپاره یو بل ته لاس ورکړو، دا وطن آباد کړو. که موږ ته دا خارجیان دا وطن نه جوړوي چې موږ خپله جوړ نه کړو. جاپانیان خپله جاپان جوړ کړی، جرمنیانو خپله جرمن جوړ کړی دی، هر سړي خپل هېوادونه جوړ کړي. راځئ 40 کاله څه چې وشو هغه به هېر کړو. راځئ د سره نوې نه د نوي سهار نه د افغانستان دپاره کار وکړو، د وطن دپاره. په یقین وکړئ زه مخکې دومره ولایتونو کې نه وم ګرځېدلی، خو د افغانستان غونته کې ښایسته دی، د افغانستان غونته کې مینهناک خلک، د افغانستان غونته کې ښه خلک ولاکې په دنیا کې. یعنې ته سعودي ته لاړ شه، نورو ملکونو ته راشه، ولاکې درته څوک د غرمې ست کوي. دلته وروره زموږ باندې وروره ګریوان کې راشه، ما سره غرمه تېره کړه، راشه ما سره وروره صاحب ربانه چای وڅښه. یعنې دا ټول شیونه دلته اوبه دي، دلته کاڼی دی، دلته شګه ده، دلته ونې دي. یعنې داسې ښایسته زه په دنیا کې ګرځېدلی یم، مګر د افغانستان هم د ښایسته ملک ښه خلک دا په هېڅ یو دغه کې هم نشته دی. راځئ چې د ودانۍ د یووالي دپاره د منفي تبلیغاتو نه تېر شو او د دې وطن د یووالي دپاره د آبادۍ دپاره لاس یو بل ته ورکړو، دا وطن آباد کړو چې دا خپل وطن په مخ کې راړ شي. او انشاءالله چې دا څنګه روان دی چې فکر کوم چې 15 کاله داسې لاړو د خیره، تاسې به وګورئ بیا به دوبۍ ته او قطر او دې ځایونو ته خلک نه ځي، افغانستان ته به چکر ته راځي. ډېره مننه تاسې نه، خوشحاله آباد.